د متحده ایالاتو د ولسمشر او د ټکنالوژۍ د لوی مدیر ترمنځ د شخړې لامل د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي پالیسي وه چې د ډونالډ ټرمپ لخوا پلي کیږي او دا تعرفې د امریکا هغو تکنوکراتانو ته زیان رسوي چې ګټې ایلون مسک استازیتوب کوي. انتظار وکړه خو ټرمپ برعکس غواړي تولید بیرته متحده ایالاتو ته راوړي. دا باید د امریکا صنعت سره مرسته وکړي په ځانګړي ډول د دې تکنوکراتانو سره. خو برعکس دا به دوی پیاوړي کوي. ولې دوی ناخوښه دي؟ ولې دوی شخړه کوي؟ له ځانه یوه ساده پوښتنه وکړئ، ولې د متحده ایالاتو صنعت په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی؟ ولې امریکایي سوداګرۍ اسیا ته کډه کیږي؟ ځکه چې دا ډیر ګټور دی. لږ لګښتونه، لږ مصارف. د تسلا او برقي موټر یوازې د امریکایي پرزو څخه نشي جوړېدای ځکه چې یوازې امریکایي پرزې نشته. د تسلا او برقي موټرو لپاره پرزې او اجزاوې په ټوله نړۍ کې جوړیږي. همداراز د سټارلینک سپوږمکۍ سیستمونو او د سپیس ایکس وراکتونو تجهیزات هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تولیدېږي. دا هغه سیستم دی چې متحده ایالاتو نیمه پیړۍ جوړ کړی. د امریکایي تولیداتو نورو هیوادونو ته انتقال د 1980 لسیزې څخه پیل شو. دا سیستم ژر نشي بدلیدلی. د امریکا متحده ایالاتو دننه د له لاسه ورکړل شو تولیداتو د بیا رغولو لپاره لسیزې وخت اړتیا ده او د ټرمپ د وروستي ولسمشرۍ مودې لپاره خو دا بالکل کافي نه ده.